برکه ما تا د ډېر وخت انډیوالان یو د زر نن دې یو ځای بوځ چیرې مې بیا د خیره ته راځه یو ځای دې بوځم چکر در کوم درځه مال راکه پیسې راکه راسه پیرکه نن دې طبیعت در برابر کړم راسه وینې نن دې طبیعت در برابر کړم یا دا زه نه وم دا ما خرابوي نه دې خرابوي زه نه یم خراب کړی نو تا به خراب کړي خرابوي مې نه ده دې خرابوي که و کومه دی مال نسته یاره پیسې نسته نو مال د کومې خوا دی یار څه وایه مال نشته یا نسته ستا سره پیسې شته یا ما سره پیسې نشته بس ته دلې ودرېږه زه په منټ کې ځم پیسې راوړم صحیح دی ټیک سمه سم یاره زرداده ستا په ورور مې داسې طبیعت خراب سو دا اوس هم د ذهنه نه وځي او عثمان خان په نشو اخته سو ډېر کوشش مو سره وکړي ډېرې خرچې مو په وکړي لیکن هېڅ هم نه پکې د اوس مو ډېر بد ارمان دی والله یاره نو شیخ سړی ته لالا 2000 روپۍ راکړه ای څه کوې څه ته راګایېږې څه ته را روایې دي دننه څه رویې مې د 2000 روپۍ راکړه به کار مې دي 2000 دې ستا بلا واخلي یا ونس ورسه عثمان خان دا کوچني ورور د ډېره ریوا نه ده بدله بس کوچنی دی خامخا عثمان خان یوه خبره درته وکړم خواښ په دې نه بدېږي و راته ویې که زرداده څه رقم خبره ده یاره ته دا ورور ته 1000 خرچه ورکړې ما هم د خپل کشر ورور ته دا رقم خرچه ورکول پوښتنه مې نه پسې کول نو هغه د غلطو خلکو سره ناسته ولاړه کول د غلطو خلکو سره مجلسونه ول نن په نشو اخته سو ته به د خپل ورور پسې پوښتنه وکړې چې دی دا پیسې پر کومه لار مصرفوي تا پوښتنه پسې کړې ده که نه والله زرداد خانه دا دې ولې ښه خبر راته وکړه بس زه به د دې بعده په ورور پسې ډېر پام کوم یاره ولې دا ډېره ښه خبر راته وکړه کور دې ودام یاره زرداد خان یارانه راپورته پیسې مې راواخېستې راځه مال راوړه راځه راځه مال راکو رکه چش کې دلته چش کې دلته غیر راغلی وم څه دره د غیر راغلی تا سره به زه ګورم ته روزانه دلته ناست یې زه به پولیس والا ته تا په لاس ورکوم ته د غی نه سمېږې ځه ولاړ شه دې ځه ورته چش کې دلته لالا د غیر در رالم ډېر د افسوس خبره ده ما ستا په تربیت کې د چش کمې کړې وه ستا دا رقم پالتوګانو سره کښېنې د دا رقم له شیانو سره کښېنې دا خو د الله پاک شکر دی چې پخته سوی نه په عادت سوی نه ما به بیا څه کولی لالا زه معذرت غواړم بیا به نه کوم ما ستا په تربیت کې د چش کمې کړې وه یو شي کمې نه سوی لالا دا که ما زه به تا پسې نه راغلی ما لیدلی نه وای دا خو بیا ما څه کولی ما به دا خلکو ته څه ویله ما به دا مور و پلار ته څه ویل چې زما ورور په ډېر اخته سوی دی لالا زه معذرت غواړم بیا نه کوم ملګرو که مې دا میسج خوښ شوی دی مخته یې سره شیر کړئ پر خپلو بچیانو پر خپلو وروڼو به ډېر پام کوئ که چیرې پام نه پر کوئ نو هغه به بیا په نشو مخته کېږي د چپه خلکو سره به ناسته ولاړه هم وي د خپلو بچیانو سره باندې کوشش کوئ چې د غلطو خلکو سره ناسته ولاړه نه وکړي څه وایې پیرک زما هم دغه یې خوښه ده دا کومه خرچه چې ته ورکوئ باید د دې څه ته یې لږ اندازه واخلئ چې زما زوی پر کومه لار مصرفوي زما زوی پر کومه لار روان دی باید موږ د شاید څېړنه وکړو نو خوشحاله و آباد و بریالي اوسئ چرځ آباد اوسئ